ټولو خویندو او ورونو ته زه رحیم صدیقي سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول راته روغ او جوړ یې. علي وزیر ورو، دا زما نننی غږ صرف د رحیم صدیقي غږ نه دی. زما نننی درد صرف د رحیم صدیقي درد نه دی. داسې پلکاو ورونه او خویندې دردېږي او کړېږي او غږ اوچتوي خو څوک مو غږ نه اوري. پښتون دنیا د غیرت په نوم باندې پېژني. زمونږ علي وزیر ورور دی زمونږ په زندانونو کې ورستېږي. کومو زندانونو کې؟ تاسو وایئ چې زمونږ په زندانونو کې. زمونږ زندانونه خود دي که نه چې زما پښتون پکې همیشه وروست دي. هغې ته به زمونږ زندان نوم ورکوم که نه؟ دا پښتون خو دنیا د غیرت په نوم باندې پېژني. دا نن سبا کې پښتون په کومه لاره باندې خوشي دی چې علي ورور د کورنۍ زیاتره غړي شهیدان شوي دي. د چا د وجې؟ زمونږ د پښتنو د وجې. مونږ پښتنو ته یې غږ غوښتی دی. اوس یې مونږ یو غږ نشو اوچتولی. مونږ به د کوټې شاته ناست یو صرف په موبایل کارو. موبایل کې یو غږ نشو کولی د ده حق دپاره. کوم ظالم چې ظلم کوي همیشه یې خلاف شي. ګورئ تاسو به وایئ رحیم صدیقي د تا سره دنیا ولې مینه لري؟ زه زیاتره کنزلماران دومره کنزلماران پکې راخوشي. زما خپل پښتانه دي. هغه پښتانه د پاکستان نه دي چې ځان په پاکستان حسابوي. که پاردي باندې ځان حسابوي که نه، زما هغه مینه خوندوبۍ کې وکتله ما ته چې خلکو مینه راکړله که نه، هغې کې یوازې افغانان نه وو، هغې کې پنجابیان هم وو، هغې کې پښتانه هم وو، هغه کنزلماران نه وو. دا کنزلماران په خپله خپل حیثیت پېژني. کنزلمار خپل ځان ته حق نشي غوښتلی. کنزلمار په خپله مور، په خپله خور، په خپل پلار غیرت نشي کولی. کنزلمار په علي وزیر غیرت نشي کولی. کنزلمار د حق اواز نشي برداشت کولی. کنزلمار د حق ویل نشي کولی. نو د رحیم صدیقي غږ به څنګه واوري؟ د رحیم صدیقي د سپینې خبرې به څنګه واوري؟ ای زما پښتنو خویندو ورونو، لږ ویښ شئ. زه درله دا نه ویم چې تاسو د پاکستان خلاف شئ. کوم پاکستانیان چې تاسو د آرمي خلاف شئ. که ستاسو آرمي چېرته ښه کار وکړي، تاسو د آرمي خپل ملاتړ وکړئ. موږ د خپل ملک ګلې ګلزار او تاسو د خپل ملک ګلې ګلزار. خو زما پښتون سره دې ظلم نه کېږي. زما پښتون دې د تورو تمبو شاته نه ورستېږي. اخر زما پښتون به صرف ورستېږي؟ آیا پښتون په دې باندې مجرم دی چې خپل پښتون ته حق غواړي، خپل پښتون ته ښه ژوند غواړي، د خپلې کورنۍ هغه حیثیت، هغه حیا او عزت وساتي؟ دا جرم دی. په دې جرم باندې به موږ زندان ته ځو او په زندان کې به موږ ورستېږو. زما د ټولو خویندو او ورونو نه خواهش دی چې راپاڅېږئ، د علي وزیر غږ اوچت کړئ. بیا د علي وزیر وروسته هغه نور غړي دي چې په زندانونو کې بېچارهګان ورستان شو، ورستېږي. د مړي ژوندي پته نه لګېږي. ګورئ په افغانستان کې کوم حالات تېر شول. راځي نظام هر ځای کې چینج کېږي. زما د خوراکۍ غیرت به همیشه زما غیرت. پاکستان کې چې څومره هم پښتانه دي ځان ته پاکستانیان وایي، که هر څوک وي هغو کې زمونږ کار نشته. بیا به م ورباندې همدغه رحیم صدیقي نن کوي. پښتون دی زما، پښتون باندې مې زړه چوي. خو هغه پښتون زما ورور نه دی چې په کوټه کې ناست دي او ما ته کنځل لیکي، زما خور او مور یادوي. بیا هم ورته وایم چې ستا خور زما خور او مور ده. په دې باندې ما له کنځل مه لیکه چې زه سپینې خبرې کوم. د سپینو خبرو اورېدلو جرأت په هر چا کې نشته. په دې باندې زه مجرم نه یم چې زه مې د خپلو افغانانو غږ اوچت کړم، زه خپل بیرغ اوچت کړم. په دې باندې زه جرم نه یم. زما کوم جرم نه دی کړی. دې ته د نفرت ټکې مه ورکوئ. که زه هر یو ملک سپورټ کوم هغه زما خپل کار دی. که زه هر یو پښتون سپورټ کوم هغه زما خپل کار دی. بیا هم په ټولو باندې غږ کوم چې ټول راپاڅېږئ. ټیک ټاک، فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب ټول ونیسئ. یو غږ به د علي وزیر دپاره ورور دپاره کوو. تر کومه پورې به موږ پښتانه ځوریږو؟ تر کومه پورې به موږ افغانان ځوریږو؟ د پاکستان حکومت نه مې هم دا هیله ده چې زمونږ پښتنو سره به ظلم نه کوئ. که چېرته تاسو پښتنو سره ظلم کوئ، هماغه پښتانه به راپاڅېږي او جنګ به شروع کېږي. او دا به وړکې جنګ نه، دا به ډېر غټ جنګ وي. که چېرته به ورسره نرمه خبرې وکئ، خپل حق ورته ورکئ، هغو ستاسو اختلاف کېږي نه. موږ پښتانه مینه ناک یو، موږ مینه غواړو. که چا مینه راکړو دومره مینه ورته به ورکړو چې دنیا به شي حیرانه.
علي وزیر رورا او زما چې کوم نور پښتانه خويندې او ورونه بندیان دي الله مو په خیر او په خوشحالۍ سره خپل کورنۍ ته راوله چې ستاسو هغه بچیان هم خوشحاله شي او ستاسو د کورنۍ چې کوم غړي شهیدان شوي دي الله تعالی دې ټولو ته جنت الفردوس ورکړي او د ټولو